ټیک ټاک ته به مونږ څه ټایم ویډیو اپلوډ کوو، یعنې زمونږ د ویډیو اپلوډ کولو لپاره ښه ټایم کم یو دی. ګور تاسو ته بس خلک دا وایي چې تاسو د ورځې ویډیوګانې مه اپلوډ کوئ، د شپې لیټ ویډیوګانې اپلوډ کوئ چې سهار چې تاسو راپاسئ دا به وایرل وي، یا تاسو څوک وایي چې سهار د وخته پاسئ ویډیو وایرل کوئ. ګور دا په دې ډیپینډ کوي، تاسو د فالوور مطابق ډیپینډ کوي چې تاسو فالوور اکټیو دي څه ټایم ته په هغه ټایم باندې ویډیو اپلوډ کړئ. فار ایگزامپل ستا 1000 فالوور دي، ته اوس معلوم کړئ چې زما د 1000 فالوور چې دا کم ټایم کې ټیک ټاک ته راځي چې زه وګورم چې 1000 فالوور راغلي ټیک تاسو ویډیو اپلوډ کوم دوی سپورټ کې او دا مخکې لاړه شي. نو څنګه به موږ دغه معلومات چې زموږ د فالوور په څه ټایم باندې اکټیو دي چې په هغه ټایم باندې موږ ویډیو اپلوډ کوو د ټیک ټاک کې او پرمختګ وکړي دا مخکې لاړه شي. نو ټول پروسس درته ښیم، ویډیو را سره اخره پورې ګورئ، خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. دغه ګورئ د سکرین ریکارډینګ تاسو ته ان کوم او تاسو دلته کې ښیم ټول نه پس سره سکرین ریکارډینګ ان کوم تاسو طریقه ښیم. ګور تاسو به داسې کوئ چې اما تاسو ول چې ګور دی فکس ټایم نه وي، تاسو د اکاونټ نه به تاسو معلوموي او پاک ټایم به ویډیو اپلوډ کوئ. اوپن کوم ټیک ټاک، اوس ټیک ټاک کې تاسو ته ښیم، تاسو سیټینګ ته بوزم دا ټول طریقه ته ښیم، بیک کېږم دا ټیک ټاک چې موږ اوپن کړو داسې موږ سره راشي داسې زه به دلته راشم پروفایل باندې کلیک وکړم. دې خوا دلته پروفایل باندې کلیک وکړو، خپل پروفایل ته اوس راغلم، دا زما پروفایل شو. اوس به څه وکړم، اوس به دلته راشم دا کومه 3 لاینز ته ښکاري دې باندې داسې کلیک وکړم، دې سایډ کې چې کومه 3 لاین دي ګوټ کې دې باندې داسې کلیک وکړم. په دې مې کلیک کوم سره 3 اپشن راخلا شو. تاسو څه ګورئ، کریټر ټول، بزنس سوټ، سیټینګ اینڈ پرایویسی. تاسو په کریټر ټول ته راشئ. کریټر ټول تاسو کله اوپن کړئ بیا به تاسو راشئ دلته کې د بل اپشن زموږ سره انالیټکس. په جنرال نن تاسو ګورئ کریټر فوټل دی، کیو ان ای دی، پلی لیست او انالیټکس دی. نو موږ څه کوم په ساده په انالیټکس باندې داسې کلیک وکړو. اوس انالیټکس موږ کلیک کوو، زه طرحه دا و چې موږ سره انالیټکس چې کوم دی دا نه کولاویږي. نو انالیټکس ته تاسو ویټ کوئ. اوس دې کې تاسو ګورئ ما دا اپشن راخلاص شو انالیټکس پورټل. په څه طریقه به تاسو انالیټکس اوپن کوئ کېدای شي د انالیټکس تاسو سره په بل ځای کې او داسې ګورئ زه د انالیټکس داسې کلیک کوم، داسې ما کلیک کوم انالیټکس. اوس ګورئ انالیټکس مې کلیک کوم، په څه کوم اوس په دې ځای کې دا خپل اډینس دا خپل فالوور دا به معلوموم چې دا کم ملکونه دي او په کم ملکونه کې دا په څه ټایم باندې اکټیو وي. او ګورئ تاسو ته بس دې اندازه لګوم په هغه ټایم به زه ویډیو اپلوډ کوم. اوس ګورئ دا ما دا ښه چې په ریسنټ 7 ډیز دا ماته 7 ډیز ریزلټ ښیي، د 13 ورځو ریزلټ ما دا ښیي. دا که زه وګورم چینج کولی هم شم، د 48 ورځو ریزلټ چک کولی شم، خو د 2 ورځو ریزلټ اوس ګورم دا ما دا ښیي چې په 2 ورځو کې ستا راغله 4,90,000 دا چې څه لږ کم 90,000 دا ستا ویو راغله. او دا ما ته ښه چې یار ستا چې پر ریسنټ 2 ورځو کې چې کومه دی 9,000 د دین زیات پروفایل ویو راغله، دونه خلکو ستا پروفایل کتلی. بیا ما ته ښه چې 31,000 د لایک راغله، کمنټ دونه راغله، دونه د شیرس راغله، ټوټل فوسټ فند راغلی په دې هفته کې. زه اوس دې خو سیټ راشم کنټینټ ته. کنټینټ کې دا ما ته ښه ګورئ ریسنټ ویډیوز دا ما ته ښه چې ټرینډینګ ویډیوز کوم ویډیوګانې زما په ټرینډینګ کې دي، ډېره ښکلې په ټاک کې روانې دي، هغه ما دا ښه دی ګورئ چې په یو هفته کې 1 لک د 1 لک څخه کم داسې 17,000 او 90,000 د دونه ویو زما ویډیو په دې هفته کې صرف وګورم دا په ټرینډینګ کې روانې دي. دې خو به زه راشم ټارګېټ زما کم دی فالوور سیکشن دی، دې خو د درېیم اپشن ته د فالوور اپشن ته به زه راشم. اوس دا ما ته ښه چې ګور زما اډینس دا ما ته ښه چې زما د فالوور چې کوم دي داخله دي د کوم ځای نو ما ته ټول ته ښه چې ټول زیات فالوور چې کوم دي ټاپ لوکیشن زما ټول زیات فالوور چې کوم دي کوم زیات ویور چې زما دي هغه پاکستان دي. دویم بیا رقم دي هغه بیا سعودي عرب دي. نو سعودي عرب کې زموږ کوم مسافر رونه چې دا هغه بیا هلته کې وي هغه ځینې زموږ ویډیوګانې ګوري. بیا ما ته ښه چې دا یونایټډ عرب امارات دوبۍ ده. نو په دوبۍ کې هم دغه پښتانه رونه چې زموږ کوم دي دا صرف د هغو سپورټ وي هغو زموږ ویډیوګانې ګوري. درېیم بیا څلورم اپشن چې دی هغه ما ته ښه چې افغانستان نو افغانستان کې زموږ ویډیوګانې کته کېږي. ما ته ښه چې 5% چې دا ویډیوګانې په افغانستان کې کته کېږي او 1% چې دا په قطر کې کته کېږي. هغه هم زموږ پښتانه وي په دغه ملکونو کې نو زموږ دا ویډیوګانې ګوري. نو زه به څه وکړم، زه به اندازه ورکړم، ما ته خو پته ولګي چې زما ټول فالوور پښتانه دي، ټول پښتنو سپورټ دی ما سره. یو خو ما دا اندازه ولګوله. اوس ګوره زه بیا لاندې راشم، زه اوس دلته کې وګورم ما سره دا ګوره فالوور اکټیویټي مین پوینټ زما د ویډیو دا و. اوس په دې ځان لږ کې ما ونی دا ما ته ښایي چې 10 PM دا ما ته زما د ویډیوګانو هغه بیسټ ټایم شو کوي. په دې ټایم باندې زما ډېر فالوور اکټیو ګوره زه د ګراف ته راشم، د ګراف باندې زه کلیک کوم داسې ګوره چې د شپې دا ور د شپې 2 بجې 3 بجې دا ما ته ښه چې د شپې په 3 بجې چې ته ویډیو اپلوډ کوې ستا 2.6K فالوور 2.5 فالوور چې کوم دي دغه په دغه ټایم باندې آنلاین په ټیک ټاک کې نور ټول افلاین په دې ټولو 45,000
فالوور کی بیا ګورځم چې سار او بجې شین سدور زره سره انلاین وي به زه خو راشم یو لس بجو ته دسی نو ماته چې 9000 سره انلاین وي به 3 بجو ته راشم دا ماته چې 11000 یو لس زره فالوور چې کمی د زما انلاین 3 بجې نو کزه راشم بیسټ موستن ټایم کې ګور د ماته خې 10000 فالوور دا ګورې په یو ټایم باندې 11000 فالوور 12000 فالوور د زما انلاین دي زما د شپې د 10 بجو خوشاکي دا فالوور انلاین دي نو کوز زدا سیو کوم اج زه ویډیو خپل راوخلم او هغه د شپې اپلوډ کوم 10 بجې 9 بجې 8 بجې یا 11 بجې نو هغه بالکل لګي چانس ډیر زیات وي چې هغه ویل شي چې فالوور به اکټیو دا هغه سپورټ په زما ویډیو ته ملایويږي نو تاسو هم د دې د انالیټکس ټول انالیټکس تاسو اندازه ولګوي د ټول ارسه وګورئ تاسو ویور د کمل کو دي کمل لینګویج ول دي سټیم اکټیو چې تاسو د دې خبرو اندازه ولګوي تاسو په ټیک ټاک کې پرمختګ کولای شئ نور داسې هیڅ قسم ټریک نشته چې دا مو چیرې مال ټریک راکا ما سره فار یو ټریک شیر کا داسې هیڅ هم نشته مین پوینټ دا خبرې دي فار یو باره کې ما تاسو مخکې ویلو او دا څه خبرې دي دا یادې کې دین علاوه په ټیک ټاک کې نور هیڅ قسم فار یو سره ټریک یا څه بل څه خبر نشته به موږ ګرو وکړو خپل مهنت او خپل ویډیو کوالټي باندې موږ مخکې په ټیک ټاک کې پرمختګ کوو امید لرم ویډیو څه خوښ شي خپل مرګرو سم شیر کړئ او ان شاء الله ملاقات وکړي په بل ویډیو کې د لوی الله پامه